موبایل د انډرایډ موبایل کې دغه نوټیفیکیشن درته معرفي کوم ملګرو. تاسو خو دغه نوټیفیکیشن ګورئ کنه، دغه نوټیفیکیشن که تر اوسه پورې په تاسو پر موبایل یا پر سکرین باندې نه وي راغلی نو صبر ورته وکړئ، دغه هم تاسو پر سکرین باندې به راشي. ګورئ زه کلیر کوم نه کلیر کیږي، هر طرف ته چې کلیر کوم نه کلیر کیږي. دغه څه وایي دغه د ستا د موبایل کومه ډیټا چې دغه فول شوې ده، یعنې حافظه میموري کارډ یا جی پی څه شی دی هغه نه، د انټرنیټ ډیټا چې د کومه ده هغه فول شوې ده. لکه ماته دغه میسج راغلی چې تا دغه ډیټا فول شوې ده، دغه کلیر که غواړئ ختمول یې غواړئ نو دغه نوټیفیکیشن ډېر کسانو ته اوس په وخت کې راځي ځکه چې ډیټا ډېر استعمالوي. دغه چې تاسو ته راشي دا به تاسو ختموئ څنګه، یعنې کار به ورته څنګه کوئ. نو ملګرو درته ټوله ښایم. تاسو ملګرو سمپل راشئ پر همدغه سیټینګ علامه باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله هم سیټینګ علامه باندې کلیک وکړو بیا ملګرو راشئ به همدغه کنټینیو بټن باندې به کلیک وکړئ. بیا چې کله دا باندې راغلی بیا به راشئ ملګرو دغه ډیټا یوزیج پر همدغه بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله هم چې ورباندې کلیک وکړو تاسو کتلی شئ زما دغه کومه نښه چې برېښي دا فول شوې ده، یعنې فول جی بي کې ده. ما خو لږ یو څه راکم کړی ځکه چې ما خو پکې زده کړه او تاسو ته اوس هم پر ویډیو شکل ما تاسو ته راوړل. دا ماته ولې 15 جی بي و، یعنې 6 جی بي ته هم رسېدلی و. دومره ډیټا یعنې اف موبایل ډیټا یعنې موبایل ډیټا مو دومره ډکه شوې وه. خو چې کله ما دغه کار پکې وکړو نو یو څه راکمه شوه، یعنې 15 همدغه بیخي زیاته بولټ شوې وه همدغه لیکه. نو دې لپاره تاسو ختمول څنګه غواړئ دغه ډیټا سروس چې دی دغه باید تاسو اف وي، یعنې ان باید نه وي. صحیح ده ملګرو. کله چې دا هغه اف وي بیا ملګرو تاسو راشئ لاندې لږ به لاندې لاړ شئ. کله چې لږ لاندې لاړئ هلته درته لیکل د موبایل ډیټا یوزیج پر همدغه به تاسو کلیک وکړئ. کله چې ورباندې کلیک وکړو لږ به ورته منتظر شئ چې موږ ته دغه صفحه راخلاصه کړي. ملګرو موږ به لږ ورته منتظر شو چې دغه صفحه راخلاصه کړي. موبایل باندې ډېر زیات بوج دی. نو ملګرو کله چې موږ ته دا ډول صفحه راخلاصه کړه تاسو کتلی شئ چې ما ډېره ډیټا په څه مصرف کړې ده. واتساپ ما ډېره ډیټا په یوټیوب او په یوټیوب سټوډیو باندې مصرف کړې وه چې کله ما دا سیټینګ ورته وکړو نو یو څه راکم شو. نو بیا ملګرو تاسو راشئ پر همدغه سیټینګ علامه درکوي، د سیټینګ علامه باندې به تاسو کلیک وکړئ. دلته ملګرو دغه دوه اپلیکیشنې تاسو کتلې وي، دا دوه اپلیکیشنې به تاسو دا ډول وي. نو دا به تاسو بیا څنګه کوئ، یعنې دا به تاسو ختموئ څنګه، دا به تاسو راشئ دغه به ان کړئ او دغه به څنګه کړئ ان به یې کړئ. کله مې چې دغه ان کوئ تاسو دغه نوټیفیکیشن چې کوم دی دا به اتوماتیک ډول در څخه ختم شي. لکه ګورئ اوس به اتوماتیک ډول زما څخه هم ختم شي. تاسو کتلی شئ اوس په خپله وکړو زما نوټیفیکیشن زه اوس لاندې کوم. ګورئ نوټیفیکیشن نشته نو دغه ډیټا هم ما پکې وکړه. اوس به تاسو لږ سمپل راشئ تاسو اوس کتلی شئ زما ډیټا یعنې کوم ډیټا چې وه ټوله کلیر اتوماتیک ډول شوه. لږ شانتې به ورته انتظار وکړئ. نو ملګرو دغه سیټینګ به پکې وکړئ. بیا به تاسو راشئ وای فای ډیټا یوزیج باندې به کلیک وکړئ. دې ډیټا به هم تاسو پر همدغه ډول ورته ختم کړئ، یعنې پر همدغه ځای کې به دغه ډیټا ورته تاسو ختم کړئ. زما حافظه چې وه ټول تر 15 جی بي پورې وه، 15 جی بي وه د انلاین ډیټا وه، هغه هم فول وه، ان فرې وخت وه، بیخي کار نه کوو، نیټ بیخي سلو و. نو ما چې کله معلومات وکړل همدې مشکل و. نو ملګرو ما همدغه ډیټا فول ډول ختم کړه. نو ملګرو که تاسو دغه ویډیو خوښه شوې وي چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو ته در سره لایک وکړئ. او بله مهمه خبره دغه ده ملګرو چې تاسو چې ماته په کمنټس کې وایئ چې د بله طریقه د ایډیټ په اړه درته راوړم، یعنې بله ویډیو د ایډیټ په اړه درته راوړم چې تاسو موبایل کې زیات سیټینګونه کړي وي، موبایل مو سرچپه شوی وي، یعنې بیخي کار نه کوي، بیخي پر سیسټم باندې نه پوهېږئ، هغه په یو کلیک باندې څنګه په موږ خپل حالت ته راوستلی شي. هېڅ کومه ډیټا به هم نه ختمېږي، هېڅ کوم معلومات به دې هم نه ختمېږي. خو چې کله چې د اول غوندې اخیستی وي په همغه ډول ته به واوړي. همدغه ویډیو په بله ویډیو درته راوړم او که یا نو ملګرو که ځواب مو هو وي ماته په کمنټس کې هو ولیکئ چې هو همغه طریقه راوړه چې په یو کلیک سره زموږ موبایل خپل حالت ته راشي. او که نورې ویډیوګانې درته راوړم نو ماته په کمنټس کې وایئ. نو که ویډیو مو خوښه وي ویډیو در سره لایک کړئ، چینل در سره سبسکرایب کړئ. نو دا ویډیو نور ملګرو ته هم در سره ولیږئ. مننه.